سفر مو له ګردیز تر خوست سپېرې ولسوالۍ. سهار 5 بجې د هایلکس موټر غږ شو چې د تګ لپاره آماده وه، ځکه هایلکس چې سپېرې ولسوالۍ ته د نورو موټرو تګ اسانه نه و. د ګردیز له شنو دښتو ښکاري چې سږ کال ابسالي او آباد کال دی. موږ په ډېره ښکلې او په زړه پورې هوا کې له 80 تر 80 سرعت سره موټر روان کړی و تر څو اصل هدف ته ځان ورسوو. دا سټو کنډو چې په شنو ونو بوټو پوښل شوی و لکه د چین یا هم شمالي کوریا غرونه. د دغه کنډو په اړه مې اورېدلي و چې په ژمي کې په دغه شنو ونو پټ سړک باندې تګ راتګ د واورې له امله ستونزمن دی. خو موږ باید سپېرې ولسوالۍ ته د ګردیز له 2 ولسوالیو ګرده څېړۍ او وزي ولسوالیو تیر شو. د سپېرې ولسوالۍ د پیل غرونه سپېره وو، خو داسې نه وه. له څه تګ وروسته غرونه په شنو ونو، جلغوزو او نښترو په نوم ونو پوښ کول. او که څه هم دغه ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر ډېره خامه وه، خو بالاخره له 2 ساعته او 15 دقیقو ځنډ وروسته د سپېرې ولسوالۍ ستر کلي ته ورسېدو چې نوم یې ستر خو په شمار کورونه پکې وو. په دغه ولسوالۍ کې شنو غرونو، پاکې هوا او په خوړونو کې بهیدونکو اوبو د خلکو معنوي ژوند ښکلی کړی و. خو له اقتصادي پلوه دوی باید هر کال له غرونو د جلغوزو وچه میوه واخلي. سپېرې ولسوالۍ اجتهادي وضعیت داسې دی چې خالي دا جلغوزي نغورځي دي، د دغې جلغوزۍ نه استفاده کو چې دا ډاک شي. جلغوزي غیټه ونڅې غیټه ورته وایي، او ونڅې بیا کور میږ دغه نه وخلي. نر دا غرینه دي، دا غره کې ونه چارماغ و مڼه و زردالو دا شیان ټول کیږي. دغه نه میږ هغه کې نر ځمکه ډېره نه لري، ځمکه نه دغه غرې نه استفاده کوي. غرې نه دا غرې هغه چې نه وي بل میږ هغه نشته. عام چې کیم ټیم هغه ونڅي جلغوزي ونڅي، بس میږ هغه کې چې جلغوزي نه وي بیا بس میږ ډېر مشکلات سره مخ سپېرې ولسوالۍ.